Assalamualaikum دوستانو هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. Let's talk about the second lesson. راځو دوم درس باندې خبرې کوو. The camel اوخ. Before you read مخکې له دې چې ویل ولئ look at the pictures عکسونو ته وګورئ. read the sentences جملې ولولئ. check true false or don't know. که چېرته جمله صحیح وه true ټیک مارک کړئ او که غلط وه false ټیک مارک کړئ او که don't know هېڅ نه پوهېدئ don't know ټیک مارک کړئ. 1. Camels live in hot places. اوخان په ګرمو ساحو کې یا ځایونو کې ژوند کوي. 2. The camel has a tail. اوخ یو لکۍ لري. 3. All camels have 2 humps on their backs. ټول اوخان 2 کوپان لري د دوی په ملا باندې. د ملا د پاسه کوم بډوډی چې راوتی دغه ته کوپان وایي. Okay, did I? The camel اوخ. The camel can go without water for a long time. اوخ کولی شي چې رفتار وکړي یا لاړ شي یا مزل وکړي تر ډیر وخت پورې بدون له اوبو څخه. Some people think it stores waters in its hump. بعضې خلک فکر کوي چې اوخ اوبه ذخیروي په خپل ډیډي کې. This is not true. دا صحیح نه ده یا رښتیا نه دي. It stores food in its hump. دا چې دی خواړه ذخیره کوي په خپل ډیډي کې. The camel's body changes the food into fat. د اوخ دغه بدن یا باډي چې ده دغه خواړه په چربي بدلوي. Then the fat is stored in the hump. بیا دغه چربي ذخیره کیږي په دغه ډیډي کې. A camel cannot store the fat all over its body. یو اوخ نشي کولی چې خپل چربي په ټول بدن کې ذخیره کړي. Fat all over an animal's body keeps the animal warm. چربي کله چې د ټول حیوان په بدن کې اوسیږي نو حیوان ګرم ساتي یا ګرموي. Fat okay, camels live in the desert. اوخان په دښتو کې ژوند کوي. They do not want to be warm during the day. دوی نه غواړي چې د ورځې په جریان کې ګرم اوسیږي. The desert is very hot. دښته ډیره ګرمه وي. The camel gets hotter and hotter during the day. او اوخان همدغه شان ګرمیږي د ورځې په جریان کې. It stores this heat in its body because the nights are cool. دغه اوخان چې دغه ګرمي په خپل بدن کې ذخیره کوي ځکه چې شپې ډیرې زیاتې یخې دي. The Arabian camel has 1 hump. عربي اوخان چې دی یو ډیډی لري. The Bactrian camel of Central Asia has 2 humps. د مرکزي اسیا اوخان چې دی 2 ډیډی لري. It also has long thick hair. همچنان ډبل اوږده ویښتان لري because the winters are cold in Central Asia. ځکه په ژمي کې په مرکزي اسیا کې ژمي چې دی یخ دی. There is a lot of sand in the desert. ډیره زیاته شګه ده په دښتو کې. The camel has long eyelashes. اوخان اوږده باڼه لري. The eyelashes keep the sand out of the camel's eyes. او دغه د سترګو باڼه چې دي دغه شګه د اوخانو د سترګو څخه لرې ساتي یا مخنیوی ترې کوي. Arabic has about 150 words to describe a camel. عربي تقریبا 150 لغات لري د یو اوښ د تشریح کولو لپاره. Many people who speak Arabic need all those words. ډیر خلک څوک چې عربي خبرې کوي دغه ټولو لغاتونو ته ضرورت لري. Because the camel is very important to them. ځکه دوی لپاره اوښ ډیر زیات مهم وي. Okay, vocabulary لغاتونه. Put the right word in each blank. صحیح لغات په هر خانغالي کې ځای پر ځای کړئ. The sentences are from the text. جملې د متن څخه دي. All over په ټول. Also همچنان stores ذخیره کول. Camel اوښ during په جریان کې. Cool یخ describe تشریح کول. About پاړه eyelashes باڼه د سترګو باڼه. Thick ډبل heat ګرمي desert دښته. Arabic has about 150 words to describe a camel. رست خپل نوټ بک کې تکمیل کوي. vocabulary لغتونه no context نه وي متن لغتونه هماغه دي جملې نوي دي. 1. We milk fruit vegetables in the refrigerator. We store مونږ ذخیره کوو یا کیدو milk fruit and vegetables in the refrigerator. شودې میوه او سبزیجات په یخچال کې. پاتې خپل تکمیل کوي. Let's talk about questions. سوالونو په اړه خبرې کوو. سوالونه معنا کوم تاسو ځوابونه په کتابچه کې ولیکئ. Number 1. Where do camels live? وخان چارته ژوند کوي. 2. Where does a camel store what does a camel store in its hump? یو اوخ په خپل ډیډي کې څه شی ذخیره کوي. 3. The camel does not store fat all over its body. Why? دغه اوخ دغه چربي په ټول بدن کې نه ذخیره کوي. ولې؟ 4. Why does it store heat during the day? د ورځې په جریان کې ولې ګرمي ذخیره کوي. 5. Which kind of camel has 1 hump? کوم قسم کې اوخ چې دا یو ډیډی لري. Which has 2 کوم 2 لري. 6. Why does a Bactrian camel have long thick hair? Bactrian اوخ ولې اوږده ډبل ویښتان لري.
7. Why does a camel need long eyelashes? یو اوخ ولې اوږدو باڼو ته ضرورت لري؟ 8. Why does Arabic have 150 words to describe a camel? عربي ولې 150 لغات د یو اوخ د تشریح لپاره لري؟ D. Comprehension درک فهم multiple choice څو ځوابه. Put a circle around the letter of the best answer. صحیح ځواب حلقه کوي. 1. The camel can go without for a long time. Without C. A. Food. B. Water. C. Fat. D. Heat. B is correct. فاتح خپل تکمیل کوي. راځو ای مین آیډیا صحیح مین آیډیا یا صحیح اساسي نظر د پیراګراف یا د ریډینګ حلقه کوي. Circle the number of the main idea of the text. 1. There are two kinds of camels. 2. The camel has a good body for life in the desert. 3. The camel stores food in its hump. دو میں correct کېدلی شي. Thank you.